سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټه الوتکه د بلخ په مرکز کې رالوېدلې ده. د بلخ د والي ویاند وایي دغه الوتکه تېره ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د مزار شریف ښار د شپږمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې رالوېدلې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د لښکرګاه ښار د څلورمې امنیتي حوزې د باباجي سیمې په ګډون شپږ ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ دي. دوی له مرکزي حکومته غواړي چې لږ تر لږه په مرکز لښکرګاه ښار کې امنیتي ساحه پراخه کړي څو خلک په آرامۍ کې ساه واخلي. سره له دې چې شپږ ولسوالۍ لکه موسی کلا، نوزاد، باغران، دیشو، خانشین او سنګین ولسوالۍ د دولت له ولکې بهر دي، خو د هلمند امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د امنیتي کمربند د پراختیا په موخه دمګړی په لښکرګاه ښار او ناوې، نادعلي، ګرمسیر او نهر سراج ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د غزني له ولایتي روغتون سره د څلورو امبولانسونو مرسته وشوه. د غزني والي وحید الله کریمزی وایي دغه امبولانسونه چې څه باندې 11 میلیونه افغانۍ ارزښت لري د باختر په نامه د موسې له لوري تېره ورځ د غزني د ولایتي روغتون ته سپارل شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو امبولانسونو په وسیله به روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی اسانه شي. یونیسف او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي په تېرو 5 کلونو کې د ماشومانو په ودونو کې 10 سلنه کموالی راغلی دی. دغو دواړو بنسټونو په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی همداراز پړاو کړی چې سره له دې چې په افغانستان کې د ماشومانو په ودولو کې کموالی راغلی، خو اوس هم ډیری ماشومان په ځانګړې توګه نجونې تر ګواښ لاندې دي. دغه څېړنه په بامیانو، کندهار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو کې ترسره شوي او له مخې 42 سلنه کورنۍ ویلي چې لږ تر لږه د کورنۍ یوه غړي یې تر 18 کلنۍ مخکې واده کړی دی. 15 کسان په کندوز کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور د پولیسو لوري نیول شوي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي دغه کسان په تېرو 3 ورځو کې د کندوز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو د غلا او باج اخیستو په تور نیول شوي دي. ویل کېږي د دغو کسانو دوسیې به تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. او یوه 3 کسیزه ډله د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور په لغمان کې ونیول شوه. دا کسان چې حقیقت، منصور او سید آغا نومیږي د څارګرې ملي ادارې د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې له مهترلام ښاره په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یو ماین په یو کراچۍ کې ځای پر ځای کړي. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې د مخې نیول شویو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.